بسم الله الرحمن الرحیم. د میدان وردګو رادیو قدرمن اوریدونکو د سلام او احترام په وړاندې کولو سره مو د نن ورځې لاندو مهمو خبرونو ته زه فهیم الافغان هرکلی کوم. د مالیې وزارت د ګمرکونو له ریاست له لوري د بلخ ولایت د څلورم پورت نایب آباد ګمرک کې د 15 میلیون افغانیو په ارزښت د سوداګریزو توکو د تخلیې او بارګیرۍ لپاره د سایوان جوړولو پروژې چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د کور او ښار جوړولو وزارت وایي چې تېره ورځ ننګرهار، فراه، هلمند، بلخ او فاریاب ولایتونو کې 1350 راستنو شویو کورنیو ته استوګنیزې نمرې ویشلې دي. د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت وایي چې محتسبینو یې په جوزجان، بادغیس، ننګرهار، پروان او نیمروز ولایتونو کې اووه مېرمنې له کورني تاوتریخوالي ژغورلې دي. د سمندري چارو نړیوال سازمان IMO ویلي چې په هرمز تنګي کې د څه باندې 11,000 بند پاتې سمندري کارکوونکو د ویستلو عملیات پیل شوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادعا کړې چې تهران د نامحدودې مودې لپاره په لوړه کچه د اټومي تاسیساتو له پلټنو سره موافقه کړې. د رویټرز د راپور له مخې ټرمپ ویلي ایران په بشپړه توګه د راتلونکي نامحدود وخت لپاره په لوړه کچه د اټومي پلټنو منلو ته غاړه ایښې ده که ایران له دې موضوع سره